هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هیواد د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو معاینات په سپارښتنه او د تعمیراتو ریاست په مرسته په کابل نړیوال هوایي ډګر کې لس امنیتي برجونه یا ټاورونه جوړ او په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. کړي زلمي به یې ټکور ټول زخمونه په درمل بسم الله الرحمن الرحیم. د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو معاینات د تعمیراتو لوی ریاست لخوا د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره لس ټاورونه په پلان کې نیول شوي چې چارې الحمدلله 90% سرته رسیدلي دي. په یادو ټاورونو باندې شاوخوا 29 میلیونه افغانۍ مصرف راغلی. په هر ټاور 3 منزله لري چې اول منزل د محافظینو دپاره د خوب اتاق او یو تشناب لري، دوهم منزل اشپزخانه او د خوب اتاق او دریم منزل د تراسود برج ده. بدن ویني پر کور غلامي نکړو هر آن نه پرېږدو ځان ته پیغور هر آن نه پرېږدو ځان ته پیغور دغه خاوره مو د مور دا بساتو لپردو بیا آباد بکړي هیواد. دغه امنیتي ټاورونه په 3 پوړه کې ډیزاین شوي دي چې په لومړی پوړ کې یو د اوسېدو خونه او یو تشناب او په دوهم پوړ کې د اوسېدو خونه او اشپزخانه جوړه شوې ده. هیواد مټین غشتې دی بچو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی د هواره او کغر شایسته هر ډګر کاړي بوټي کیمیا سپیره خاوره سره زر بوټي کیمیا سپیره خاوره سره زر برا پټ خزانه دلالونو او کانو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو. عجب ګل احساس يم د کابل نړیوال هوایي ډګر د لس ټاورونو د پروژې مسؤل انجینر یم. دغه پروژه موږ د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو د معاینات د تعمیراتو لوی ریاست څخه موږ په قرارداد کړې ده او دغه پروژې تقریبا شاوخوا 10 میاشتې کېږي چې په دې باندې کار روان دی او تقریبا 95% کار یې مخته تللی. یوازې محدود 2-3 ټاورونه پاتې دي چې د هغو رنګ پاتې دی. دغه پروژه چې ده په لومړی منزل کې یو اتاق او یو حمام، په دویم منزل کې یو اتاق او یو اشپزخانه او دریم منزل هم د بیرخانې په خاطر باندې ده. تایه څنګه شو خراب چې پرې تیر شو انقلاب د طالب جرار مسکن پسرو دغه راز دریم منزل د امنیتي څار او یا پیري لپاره جوړ شوی دی. د یادولو ده چې دغه ودانۍ ټولې د مرمۍ ضد هم دي. بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی بچو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتې دی